بسم الله الرحمن الرحیم. د میرویس نیکه د لوړ زده کړو مؤسسه د پاراکلینیک ډپارټمنټ د بیوشیمي مضمون. نو په تیر ویډیو کې موږ تاسې د امینو اسیدونو د کیمیاوي خواص په هکله معلومات ترلاسه کړي. موږ تاسې وویل چې یو امینو اسید چې کوم فعالیت کوي د کیمیا نقطه نظر کوم تعاملات سرته رسوي هغه په دې کې د امینو اسید وظیفي ګروپونه رول لري. نو د ځینې تعاملات چې د اسید په ګروپ پورې مربوط وو یا COOH باندې، ځینې تعاملات کې په هغه کې امین ونډه لري او ځینې تعاملات کې دواړه ونډه لري. موږ تاسې په تیر ویډیو کې هغه تعاملات چې په اسید پورې مربوط وو موږ تاسو د امینو اسید څخه استر جوړیږي، د امینو اسید څخه الکوهول جوړیږي، د امینو اسید څخه کاربن ډای اکساید ازادیږي او د امینو اسید څخه اماید جوړیږي چې دغه ټول کیمیاوي تعاملات دا په اسید ګروپ پورې مربوط وو چې په تیر ویډیو کې مفصل توګه تشریح کړل. اوس هغه تعاملات وایو چې د امینو اسید څخه په امین ګروپ پورې مربوط دي، یعنی تعامل د امین ګروپ د خطر سرته رسي. مثلا د امینو اسید څخه مالګه جوړېدل، د امینو اسید څخه اسایل چې ځینې کیمیاوي مرکبات دي هغه جوړېدل، د امینو اسید اکسیډیشن، د امینو اسید مثلا تیزاب د شوري تیزاب سره یا NH2 سره تعامل، نایتروس اسید سره تعامل، د کاربن ډای اکساید سره تعامل چې یو ډیر مهم تعامل دی چې انسان په وجود کې د کاربن ډای اکساید انتقال سبب کیږي، د فارمالډیهاید سره تعامل او ځینې کالر ټیسټونه لرو. مثلا د یو شخص په ادرارو کې پروتین خارجيږي، ځینې ټیسټونه شته، ځینې کاغذونه شته چې هغه ادرار ته داخليږي، رنګ اري او په هغه باندې موږ تاسو په دې پوهیږو چې د شخص په ادرار کې پروتین خارجي. نو د کالر ټیسټونه کې هم د امین ګروپ د خطر پازیټیو کیږي. اوس نو هر یو په څه شکل سره وایو. مثلا تاسو وینئ که چیرې یو امینو اسید د HCl یا د معدې تیزاب سره او یا هم هایدروکلوریک اسید سره یو ځای شي، په نتیجه کې د امینو اسید مالګه جوړیږي. نو د امینو اسید مالګه تاسو وینئ چې مثلا دا ګلایسین ګوري یو امینو اسید سو، اوس په دې تعامل کې تاسو ګوري اسید ګروپ پرې روغ پاتې شي، په دې کې تغیر نه راځي. دغه مال د HCl چې پر NH2 باندې نسبیږي، نو ګلایسین هایدروکلوراید لاسته راځي. نو ګلایسین څخه کچيري د یو غیر عضوي تیزاب سره یوځای شي د ګلایسین مالګه جوړیږي یا د امینو اسید مالګه جوړیږي او په دې تعامل کې امین ګروپ رول لري. دوهم تعامل اسایل سمنه، د امینو اسید څخه امینو اسید ومن د اسایل د مشتقاتو سره یوځای کیږي. اول باید په دې پوه شو چې خپل اسایل سمانه لري. اسایل فارمولا RCO ته موږ تاسې اسایل یعنی دغه ویلی سو کچیري د یو اسید څخه د RCO یعنی کچیري RCO کچیري دغه داسې یو کیمیاوي فارمول ولرو، دا ته موږ اسایل ویلی سو. فرض وکړئ بنزویک اسید، بنزویک اسید د بنزین تیزاب ته ویل کېږي. مثلا تاسو ګورئ دا بنزویک اسید دی، په دې ځای کې خپل هایدروجن د لاس ورکړی دی، د بنزین فارمولا COOH. بنزویک اسید کله چې انسان وجود ته داخل شي په انسان وجود په کبد کې کوانزایمې سره یوځای کېږي او بنزویک اسید د تیزاب څخه د تاسو وینئ چې OH ایسته کېږي او پر ځای کوه یوځای کېږي، نو بنزایل کوه جوړیږي. اوس نو دغه بنزایل ته دغه ته موږ اسایل وایو، یعنی د بنزین دا یې ګوري RCO او CO دا ته موږ اسایل ویلی سو. اوس د امینو اسیدونه کولی شي د یو اسایل مرکب سره، یعنی که په وجود کې موږ اسایل ګروپ ولري امینو اسید هغه سره یوځای کېدلی شي. لکه چې اوس مثلا د بنزویک اسید څخه اسایل مشتقات جوړ سو، تاسو ولیدل چې ګلایسین ورسره یوځای سو، خو په دې تعامل کې تاسو وینئ NH رول لري، یعنی اسید په دې کې رول نه لري. یعنی د اسایل له مشتقاتو سره امینو اسیدونه چې تعامل کوي. د دې تعامل څخه د یو شخص د کبدي وظیفې د معلومولو لپاره استفاده کیږي. څنګه؟ مثلا یو شخص ته داسې غذای ورکول کیږي چې هغه په ځان کې بنزویک اسید ولري. که د شخص یو روغ کبد ولري، د بنزویک اسید خو لکه تعاملات تاسو دلته وینئ کبد ته داخليږي، په کبد کې د بنزویک اسید په بنزایل کوه باندې اوري. بنزایل کوه د اسایل یو مشتق دی، یعنی اسایل ورته ویلی سو. دغه اسایل مشتق په کبد کې ګلایسین شته، ګلایسین که د هغه سره تعامل کوي د هغه تعامل په نتیجه باندې چیش جوړیږي، بنزایل ګلایسین جوړي. د بنزایل ګلایسین بل نوم هیپویوریک اسید دی. دغه هیپویوریک اسید بیا په ادرار کې خارجيږي. نو که چیرې یو شخص ته موږ بنزویک اسید ورکو او مثلا 100 ساعته بعد بیا ادرار ګورو په ادرار کې هیپویوریک اسید خارج شو، دا معنی چې دا شخص یو روغ کبد لري، ولی په کبد کې اسایل مشتقات جوړ شوي دي، هغه مشتقات په ګلایسین سره یوځای شوي دي او هیپویوریک اسید جوړ کړی دی او بقایا د کبد د لارې شو خارج شو. مطلب که د اسایل د مشتقات سره یو پروتین تعامل کوي خپل د امین ګروپ د لارې تعامل کوي، نه د اسید ګروپ د لارې. دغه کولای شي چې اکسیډیشن سي
چې اکسیډیشن موږ تاسې څو قسمه تعریف کړی دی. که یو مرکب څخه هایدروجن جلا سي هم اکسیډیشن په نامه سره یادیږي، او اکسیجن نصب سي هم د اکسیډیشن په نامه سره یادیږي. او که دغه مثلا الکترون د لاس ورکول ته هم اکسیډیشن ویل کیږي. عموما امینو اسیدونه که چیرې اکسیډیشن سي د دې اکسیډیشن په نتیجه باندې هایدروجن ځینې جلا کیږي، او د هایدروجن جلا کېدو په نتیجه باندې د امین ګروپ څخه اماینو ګروپ جوړیږي. تاسو وینئ چې په دې ځای کې اماینو یعنی په دغه باندې نه دي شروع شوي. اماینو ګروپ تاسو وینئ چې په A باندې نه شروع کیږي، ولې چې دا NH لري، NH2 نه لري. نو د یو امین اسید څخه څه وخت امین ګروپ په اماینو باندې بدلیږي؟ کله چې د امین ګروپ څخه هایدروجن چې سي جلا سي، NH2 په NH باندې بدل سي. اماینو اسید به د انسان په وجود څه کې دغه اماینو اسیدونه چې انسان په وجود کې یو ځای سو، دا په انسان وجود کې د اوبو سره یو ځای کیږي. اوبه تاسو وینئ فارمولا یې H2 یعنې 2 هایدروجن یو اکسیجن لري. د اوبو 2 هایدروجن د دغه NH سره یو ځای کیږي او NH3 یا امونیا وینې ته ازادیږي. نو په اینجا کې یو امین اسید تخریبیږي. نو تاسو وینئ چې د امین اسید څخه چې جوړ شو یوازې اسید پاتې سو، پایرویټس یو ډول اسید دی انسان په وجود کې پاتېږي. نو دې تعامل څخه د امین اسیدونو په تخریب کې، یعنی انسان په وجود کې کله چې امین اسیدونه غواړي تخریب سرته ورسېږي، یو لار هم دغه دی چې اول هغه څخه اماینو جوړیږي، اماینو بیا نایتروجن د امونیا په شکل باندې ځینې ازادیږي او یو اسید ځینې لاسته راځي چې دا بیا په میتابولیزم کې وایي. اوس د پایرویټ بیا انسان په وجود کې ډېر ګټور مالیکول دی، د دې څخه تقریبا 12 مالیکوله ATP چیش کیږي لاسته راځي. همدارنګه په دې تعامل کې مخکې موږ تاسو وویل که چیرې امین اسید د یو شوري تیزاب یا مثلا د نایترس اسید سره تعامل کوي، دا خپل د اسید په واسطه د سره تعامل نه کوي، بلاخره د امین سره تعامل کوي. نو د نایترس اسید کولای شي که چیرې د امین اسید سره یو ځای شي د امین اسید څخه نایتروجن ازادي. نو تاسو وینئ په دا تصویر کې چې امین اسید د نایترس اسید سره د یو ځای شوی دی، نایتروجن اوبه ځینې آزاد سو او په نتیجه باندې هایدروکسی اسید ځینې جوړ شو. هایدروکسی اسید یعنی داسې اسید چې د الکوهول ګروپ هم لري. الکوهول ګروپ تاسو ته معلومیږي چې وایي تاسو وینئ چې د امین ګروپ کله چې د شوري تیزاب سره یو ځای کیږي نو تخریبیږي، په نتیجه باندې تاسو ګورئ نایتروجن ازادیږي، اوبه ازادیږي او د امین ګروپ پر ځای هایدروکساید نصبیږي. دغه تعامل ډېر زیات اهمیت لري چې امین اسید کاربن ډای اکساید سره یو ځای کیږي. که د امین اسید څخه کاربن ډای اکساید جلا کیږي په هغه کې اسید ګروپ رول لري، اما که چیرې د امین اسید سره دغه یو ځای کیږي کاربن ډای اکساید یو ځای کیږي، په دې کې بیا اسید رول نه لري، امین ګروپ رول لري. تاسو وینئ چې NH2 امین ګروپ لري، کاربن ډای اکساید پر نصبیږي. نو NH2 یو H دلته پاتېږي، یو H دلته پاتېږي، د نایتروجن او یو H تر منځ تاسو ګورئ COO یا کاربن ډای اکساید نصب سو. کله پر امین ګروپ باندې کاربن ډای اکساید نصب سي نو دغه بیا چی په نامه سره یادیږي؟ کاربو امینو ګروپ په نامه سره یادیږي. یعنی که چیرې امین ګروپ کاربن ډای اکساید ولري هغه ته موږ کاربو امینو ګروپ وایو. کاربو امینو ګروپ څه ګټه لري؟ کاربو امینو ګروپ دا ګټه لري چې دا انسان په وجود کې د کاربن ډای اکساید د انتقال سبب کیږي. یعنی د دې سبب کیږي د انسان په وجود کې کله چې په حجراتو کاربن ډای اکساید جوړیږي نو هیموګلوبین کله چې د حجرې ته راځي دا کاربن ډای اکساید چې د حجرې څخه اخلي او بل اخر د وجود څخه خارجي. کاربن ډای اکساید یو زهر دی، که په وجود کې پاتې انسان ته تاوان رسي نو د زهر په خارجېدو کې کاربو امینو تاسو وینئ چې کاربن ډای اکساید کله چې د هیموګلوبین د امین اسیدو سره یو ځای کیږي هغه د چی سره یو ځای کیږي؟ د امین ګروپ سره یو ځای کیږي، کاربو امینو ګروپ جوړي. کله چې ته ورسېږي دا کاربن ډای اکساید بیرته چی کیږي؟ ازادیږي. بالاخره فارمالډیهاید تاسو HCHO دا د فارمالډیهاید دغه سو فارمولا سو، دا فارمالډیهاید سو، الډیهاید ګروپ CHO څخه عبارت دی. دا هم که چیرې وغواړئ د امین اسید سره تعامل وکړي تاسو وینئ چې اسید ګروپ بیرته روغ پاتېږي، د امین ګروپ سره تعامل کوي او په نتیجه باندې میتیلین کمپاوند جوړي چې میتیلین کمپاوند تاسو وینئ پکې کې دوه ګونې رابطه وجود لري. او بالاخره آخري عنوان ځینې تعاملات دي چې په هغه کې دواړه ګروپونه رول لري، چې دواړه ګروپونه تاسو وینئ چې مثلا دا تعامل کلسیم د دوه ګلایسین سره یو ځای شوي دي، په دې کې هم تاسو وینئ تیزاب ګروپ رول لري او هم امین ګروپ رول لري. نو هغه تعاملات چې دغه تعامل چې دواړه په دې دا تعاملات د چیلیشن په نامه سره یادیږي. د دې څخه بیا د ځینې اوس په دې ځای کې تاسو وینئ چې یو کلسیم د دوه ګلایسین د یو ځای کېدو سبب سو. نو په دې خاطر د دې تعاملات څخه بیا د بعضې دواو کې د دې تخنیک څخه استفاده شوې ده. یعنې اوس تاسو وګورئ
موږ ته معلوم سو چې امینو اسید کولی چې د فلزات سره یوځای سي او کله چې امینو اسید د فلزات سره یوځای کېږي د کم ګروپ سره یوځای کېږي په دې کې هم امین ګروپ رول لري هم اسید ګروپ رول لري لکه د کلسیم تاسو وینئ چې هم اشتراکي رابطه تیزاب ګروپ سره هم لري او یو طرفه اشتراکي رابطه بیا د امین ګروپ سره هم لري دا ټکي چې رسم کړی دی یو طرفه اشتراکي رابطه معنا لري یو طرفه دا معنا چې کلسیم نایتروجن ته الکترون ورکوي خو نایتروجن الکترون د ځان سره نه شریکوي خو که چیرې خط وي اشتراکي رابطه به دا معنا چې هم الکترون شریکي هم الکترون ځینې اخلي نو کلسیم په دې ځای کې تاسو وګورئ د اکسیجن سره اشتراکي رابطه لري خو د نایتروجن سره یو طرفه اشتراکي رابطه لري په نتیجه باندې تاسو وینئ چې فلزات د امینو اسیدو په اساس سره چیلیشن کېږي یعنی په دې معنی چې فلزات کولی شي څو امینو اسیدونو سره چې شي کې یو ځای کړي چې دې تخنیک ما تاسو ته ویل چې په ځینې دواو کې استفاده شوې دي مثلا هغه اشخاص تلاسیمیا ناروغي تاسو کې داسې نوم اورېدلی تلاسیمیا داسې ناروغي ده چې په وجود کې اوسپنه زیاتېږي چون د انسان وجود ار بي سي تخریبېږي او هغه اوسپنې په وجود کې ذخیره کېږي نو دا مریضان ته اوسپنه ډېر زیات تاوان لري او زموږ تاسې په نارمل ورځني غذاو کې اوسپنه شته نو دا مریضان ته ځینې دواوې جوړ کړي دي چې هغه په ځان کې امینو اسیدونه لري دغه امینو اسیدونه کله چې کولمو ته ورسیږي اوسپنه چیلیشن کوي یعنی تاسو په دې ځای کې لکه دې ځای کلسیم د دوو امینو اسیدو د یو ځای کېدو سره یو ځای شوي دي فرض وکړو چې دا اوسپنه دی نو اوسپنه په دا دوا کې امینو اسیدونه شته هغه اوسپنه سره یو ځای کېږي او په دې سبب کېږي چې اوسپنه جذب نه شي کله چې اوس که چیرې د کلسیم جلای او امینو اسیدو جلای هم کلسیم جذبېږي دوران ته او هم امینو اسیدونه جذبېږي خو کله چې دا سره یو ځای شي نه بیا کلسیم جذبېږي او نه امینو اسیدونه جذبېږي دواړه غایطه مواد له لارې چې کېږي اطراح کېږي نو د دې چیلیشن څخه د هغه مریضان چې تلاسیمیا لري د لپاره چې اوسپنه جذب نه شي د دې دغه څخه چې کېږي استفاده کېږي نو که چیرې امینو اسید غواړي د فلز سره یو ځای شي باید په دې کې دواړه ګروپونه رول لري نو په خلاصه شکل سره امینو اسیدونو کیمیایي خواص ما مخکې تاسو وویل چې په درې ډوله دي ځینې په اسید ګروپ پورې مربوط دي ځینې امین ګروپ پورې مربوط دي او ځینې هم چې په دواړو پورې مربوط دي او د دې کیمیایي خواص ځینې وخت په معایناتو کې استفاده کېږي مثلا رنګه ټیسټونه د هغه کې هم امین ګروپ رول لري چې موږ کولی شو مثلا په وینه کې اس اس اف مایع کې پروټین تشخیص کو نو دا امین ګروپ ته چې ریاکشن شي ځینې مثلا داسې چې مثلا کاربن ډای اکساید په انتقال کې رول لري ځینې کاربن ډای اکساید په ازادېدو کې رول لري ځینې امینو اسید په تخریب کې رول لري مطلب دا درې کټګوري تعاملات سو ځینې اسید ګروپ پکې کې مصرفېږي امین نه تخریبېږي ځینې بیا امین تخریبېږي اسید کې تخریب نه راځي او ځینې بیا دواړه چې کېږي تخریبېږي ستاسو توجه څخه مننه